راوي وایي چې زه حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته د رمضان مبارک په میاشت کې ورغلم. د نبی علیه السلام خادم خاص ته 10 کاله خدمتونه کړي دي. د سفر اراده وه، آس تیار ورته ځین شوی و، کالي د سفر اغوستي و، مړی یې راوغوښته، یو وارې مړی وخوړه، بیا سپور شه روان شه. ما ورته ویلې دا سنت طریقه ده؟ ده ویلې اوه. اوس نو د دغه ظاهر حدیث مبارک په تقاضا بعضې خلک وایي چې چا چې اراده د سفر وي نو په کور کې ده، رمضان مبارک میاشت ده چې اراده د سفر ده، اوله نه په کور کې لیا وخوري، ورځ ده روژه وخوري، بیا روان شي، پروا نه لري. خو دغه د حضرت انس رضی الله عنه سنت طریقه ورته ویلې، د کور نه لیا خوړل روا دي. او موږ مسلک دا ده چې نه، سړی چې د سفر په حال کې اراده د سفر وکړي چې تر څو د کور نه د آبادۍ د کلي نه وتلی نه وي، قصر په لمانځه کې کړی شي. قصر په هلته کې چې سفر شروع وي، کور کې لا نه شي کړی، نو خوړل هم نشته. نو حضرت انس څنګه خوړه؟ دغه جواب دا ده چې یا د نیت روژې نه و کړی، بېګانې نیت چې سبا ته ځم په سفر، نو د اوله نه نیت نه و کړی، سهار یې مړی وخوړه روان شو. روژې په میاشت کې چې سړی یو شدید عذر لري او په ځان باور مثلا نه لري چې روژه نشم نیولی، نیت یې نه کوي، نو کفارې نه خو به خلاص شي، خو صرف د هغې ورځې قضایي به او یا ده چې دغه حال د سفر و، خو په سفر کې نازل و مسافر د روژې میاشت راغی، په دغه کلي کې 3 شپې وکړې، بیا سهار ته تلو، دا مسافر ورته ویل کېږي که مقیم ورته ویل کېږي؟ دا خو مسافر ده، نو و د سفر په حال کې، ځکه چې روانېدوم بېګانې روژه نه وه، ولې دغه ځای خو وطن اصلي نه و، خو صرف یو شپې دپاره یې دلته اړولي و، سهار چې روانېدو اول یې مړی وخوړه، بیا روان شو. که داسې چې وطني سړی وي، لکه اوس مثلا موږ باندې روژې میاشت راباره شوه، دلته په کور کې یو بېګانه مو نیت هم کړی چې سهار ته به روژه نیسو، سهار ته د سفر شوق پیدا شو، بیا چې هسې مو خو مسافر کېږي، خو د هغه نه خو مړی ښه وخوره، بیا روان شه. چې نیت د روژې کړی، بیا روژه وخوري او بیا روان شي، کفاره هم پاوړي، او بیا په دا وروستني سفر کفاره بیرته نه ترساختېږي چې وارې کفاره په واوښته چې دلته په کور کې روژه ماته کړه، چې اوس خو د روژه ماته کړه، اوس چې مسافر شوه، نه، په دغه باندې هغه کېږي نه، دا کفاره نه ترساختېږي. مسافر دپاره د شدت په حال کې چې نیت یې اوله نه یې کړی، خو روژه دې خوري، خو که په سفر شروع ده، روژه یې شروع ده، په لیار یې داسې تکلیف ورته زیات شو چې برداشت نه و، بیا یې روژه ماتوی شي. نبی علیه السلام او صحابه کرام د فتح د مکې په کال روان و، مر زهران علاقې ته چې ورسېدو، د مازدیګر په وخت کې نبی علیه السلام روژه ماته کړه که نه کړه ماته؟ اخو مسافر چې سفر شروع ده، بیا هلته په مابین کې که تشدید ورته زیات شو، ماته یې کړه، نو عذر ده، عذر اوله نه موجود ده، نو ځکه کفاره نشته. او دلته چې په کور کې ماته عذر نه ده موجود، تا ماته کړه، عذر نه ده موجود، تا ماته کړه، نو بیا په دغه سړي باندې کفاره لازمي کړي.